دلوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله چې روغ جوړ وای. په نننۍ درس کې به د جزر مربع پیدا کولو سره ان شاء الله آشنا شو. دقت وکړئ کچېرې راکړل شوی وي یو سلو څلور څلوېښت اعدادو جزر مربع پیدا کړئ. دا څه ډول پیدا کیږي؟ د دې لپاره دوه طریقې لرو. یوې د تجزیه په طریقه کولی شو پیدا کړو، دویمه عمومي طریقه ده. لومړی رزو د تجزیه په طریقه باندې پیدا کوو. دقت کوئ که چیرې تاسو له تجزیه سره مشکل لرئ مهرباني وکړئ ما د حساب په باره کې د تجزیه په اړه ځانګړې برنامه جوړه کړې، هماغه برنامه تعقیب کړئ. همدغه یو سلو څلور عدد پر دو باندې د ویش وړ ده. لومړی باید عدد تجزیه کړلی شي. پر دو د ویش وړ د 14 که وشو و سره مساوي کېږي، که دوه وشو له دو سره مساوي کېږي. همدغه دوه عدد بیا هم پر دو د ویش وړ ده. اووه نه ویشل کېږي، شپږ ویشو چې مساوي کېږي له درو سره، یو بقي پاتې کېږي له دو سره یو ځای کوو. 12 کېږي، 12 که پر دو باندې وشو له شپږو سره مساوي کېږي. بیا هم پر دو د ویش وړ ده. ولې پر دو ویشل کېږي؟ چې ویزې جفت ده. 3 پر دو نه ویشل کېږي، 2 ویشل کېږي. 2 که پر دو وشو یو سره مساوي کېږي، یو بقي پاتې کېږي. له شپږو سره یو ځای کوو. 14 که پر دو وشو مساوي کېږي له 8 سره، یعنی 14 که پر دو وشو مساوي کېږي له 8 سره. 18 بیا هم پر دو د ویش وړ دي. 9 کېږي، 9 پر دو باندې نه ویشل کېږي، 9 پر درو ویشل کېږي چې مساوي له درو سره کېږي. 3 که پر درو وشو مساوي کېږي له یو سره. په دې ډول به اعداد وشو. له اعدادو څخه وروسته دا چې درجه 2 ده، یعنی د مربع جزر پیدا کول دي. نو له دو اعدادو څخه یو اعداد اخلو، له دو اعدادو څخه یو اعداد په ترتیب سره اخلو. په دې ډول یعنی دو څخه یوازې یو دوه لیکو، له دې دو څخه هم یو دوه لیکو، او د دې درو څخه هم یوازې یو درې لیکل کیږي. له دې څخه هم یوازې یو لیکل کیږي. دا په خپلو کې یو له بل سره ضربېږي. کله چې ضرب کو 2 2 4 2 3 مساوي کېږي له 12 سره. نو موږ وایو چې د دې جزر یو سلو څلوېښت جزر مربع مساوي له 12 سره ده. د تجزیه په طریقه باندې کولی شو په دې ډول پیدا کو. دا لومړی طریقه وه. دویمه طریقه عمومي طریقه ده، یعنی په عمومي طریقه دې ډول پیدا کولی شو. دقت وکړئ یو سلو څلوېښت به ولیکئ، همدغه به په دې ډول شکل کې بند کړئ. د دې لپاره چې جزر پیدا کو له طرف څخه دوه خانې باید کټ کړلی شي، یعنی یو سلو څلوېښت که چیرې زیات و فرض که چیرې په دې ډول وه نو باید دوه خانې کټ شوي وه. دا چې یوازې یو سلو څلوېښت دي نو 2 خانې که کټ کو، یوه خانه به 4 دویمه به یو سره مساوي شي. د همدې لومړی خانې پیدا کولو دپاره باید داسې عادت په خپلو کې یو له بل سره ضرب شي چې مساوي له همدې یو سره شي. که چیرې داسې عادت پیدا کېدلو نه باید داسې عادت پیدا شي چې دې څخه کم شي، خو ډېر نه زیات کم شي او نه باید زیات وي. یو که چیرې له یو سره ضرب کو له یو سره مساوي کېږي، یو څه که یو تفریق کو مساوي کېږي له 0 سره. دویم ځل دپاره یعنی یو سلو څلوېښت باید ښکته راوړلی شي. د دې پیدا کولو دپاره لومړی عدد 2 چنده کېږي. لومړی عدد 2 چنده کېږي. دقت وکړئ د همدې عدد د پیدا کولو دپاره باید داسې عدد دواړه پیدا کو چې خپلو کې یو له بل سره ضرب کو همدا عدد لاسته راشي. که چیرې یو ضرب کو یو ضرب یو سره مساوي کېږي، یو ضرب 2 مساوي کېږي له 2 سره. 21 کوچنی دی له 4 څلوېښتو څخه، 21 کوچنی دی له 4 څلوېښتو څخه. که چیرې 3 ضرب کو فرض کړئ 3 9 کېږي، 2 3 له شپږو سره مساوي کېږي. 9 شپېته بیا هم زیات دی له 4 څلوېښتو څخه. نو باید داسې عدد ضرب کړل شي چې یا زیات کوچنی نه وي یا مساوي له 2 سره وي. که چیرې 2 ضرب کو
2 ضرب 2 څلور کېږي 2 ضرب 2 له څلورو سره مساوي کېږي. نو څلور څلوېښتو څخه څلور څلوېښت پرېږدو حاصل صفر کېږي. نو هم په دې کې حاصل د جذر کوم یو عدد ده دې کې لومړنی پاس چې لیکل شوی دی همدغه د جذر حاصل بلل کېږي. په دې ډول کولی شو د جذر مربع قیمت پیدا کړو. دویم مثال ته دقت وکړئ. په دویم مثال کې ویل شوی دی چې تاسو د 2025 عدد جذر مربع پیدا کړئ چې له څو سره مساوي ده. 2025 عدد جذر مربع پیدا کړئ. په لومړی طریقه باندې که چیرې پیدا کو دقت وکړئ لومړی باید عدد تجزیه کړلی شي. 2025 په دې ډول تجزیه کیږي. 2025 عدد پر 2 د ویش وړ نه ده. نو دا عدد د ارقامو مجموعه ګورو. که چیرې ارقامو مجموعه پر 3 د ویش وړ وه په 3 د ویش وړ د که نه وه بیا 4 باندې ګورو. همداسې مخکې څو 5 کویش 9 شپږ اووه یعنې مخکې تللی شو. ارقام مجموعه 5 2 اووه 2 9 کېږي. 9 عدد په 3 د ویش وړ ده نو همدا عدد هم پر 3 باندې ویشل کېږي. لومړی 2 نه ویشل کېږي صفر هم ورسره یو ځای کوو شل پر 3 نه ویشل کېږي 18 ویشل کېږي 3 شپږ 18 سره مساوي کېږي. 2 باقي پاتې کېږي 2 له 2 سره یو ځای کوو چې 2 شي 2 نه ویشل کېږي 1 ویشل کېږي 3 په 9 کې 1 سره مساوي کېږي. 1 په ځای یوازې 9 موږ لیکو همدغه 2 کې یو باقي پاتې و یو باقي پاتې له 5 سره یو ځای کوو 15 وشي 15 که پر 3 شو مساوي کېږي له 5 سره. همدا عدد ګورو چې دا پر 3 د ویش وړ ده 15 شپږ 11 کېږي 11 او 18 کېږي خو پر 3 د ویش وړ ده. شپږ تقسیم 3 له 2 سره مساوي کېږي 9 نه ویشل کېږي بلکې شپږ ویشل کېږي شپږ که وشو 2 کېږي یو باقي پاتې کېږي له 5 سره یو ځای کوو 15 که پر 3 شو مساوي کېږي له 5 سره. په دې ډول ساده کولی شو. همدا عدد بیا هم پر 3 د ویش وړ ده. که چیرې پر 3 باندې وشو 2 نه ویشل کېږي 2 ورسره یو ځای کوو چې مساوي کېږي 2 نه ویشل کېږي 1 ویشل کېږي 1 که پر 3 باندې وشو 9 کېږي یو باقي پاتې و له 5 سره یو ځای کوو چې 15 کېږي 15 بیا هم پر 3 د ویش وړ دی چې مساوي کېږي له 5 سره. 15 عدد په ویش وړ ده 3 باندې که چیرې پر 3 باندې وشو حاصل 9 که وشو 9 ویشل کېږي شپږ وشو حاصل 2 کېږي یو باقي پاتې کېږي له 5 سره یو ځای کوو 15 که پر 3 باندې وشو بیا هم له 5 سره مساوي ده. دقت وکړئ 25 پر 3 نه ویشل کېږي نه پر 3 ویشل کېږي نه پر 4 د ویش وړ ده پر 5 ویشل کېږي که پر 5 ویشو مساوي کېږي له 5 سره 15 بیا هم پر 5 د ویش وړ دی چې له 1 سره مساوي کېږي. نو د هر عدد څخه یعنی د 2 عددو څخه یو عدد اخیستل کېږي. د دې 3 څخه یو عدد واخیستلی شي او د دې 2 عدد څخه یو واخیستل شي د دې 5 عدد څخه یو واخیستلی شي. یعنی په دې ډول دقت کوئ. که چیرې دوی خپلو کې سره ضرب کو حاصل لاسته راځي 3 15 15 15 3 15 څلوېښت همدغه 15 د جذر قیمت ده. یعنی د جذر قیمت مساوي له څو سره شو له 15 سره. که چیرې وغواړو په دویمه طریقه باندې پیدا کو په دې ډول پیدا کېږي. دقت کوئ په دویمه طریقه باندې په دې ډول پیدا کولی شو 2025 همدا 2025 د پاره باید لومړی 2 خانې
جدا کړلی شي نو بیا موږ صدا کولی شو داسې عدد پیدا کوو چې شلو سره مساوي شي لکه که چیرې 15 ضرب 15 کو 25 کېږي که 3 ضرب 3 کو 9 کېږي که 4 ضرب 4 کو 14 سره مساوي کېږي نو 14 ډېر کوچنی عدد نه ده او نه زیات عدد ده نو موږ وایو 4 ضرب 4 مساوي کېږي 14 سره که شل نه 14 ته پرېږدو مساوي کېږي له 4 سره دو عدد په ترتیب سره لاندې راوړل کېږي همدا عدد دوه چنده کېږي په دې ډول دوه چنده کولی شو د دویم ځل دپاره باید داسې عدد پیدا کړو تر څو دا قیمت راکړي خو که چیرې دا قیمت نه راکولو داسې عدد پیدا کوو چې نږدې دې قیمت ته قیمت لاسته راکړي که چیرې 5 کې ضرب کو 15 ضرب 15 مساوي کېږي له 25 سره 2 بقي کېږي 15 ضرب 8 40 کېږي 40 2 مساوي کېږي له 2 څلوېښتو سره که چیرې تفریق کو حاصل یې صفر ته لاسته راځي په دې کې حاصل د جذر مساوي شو له 15 څلوېښتو سره لومړی طریقه د تجزیه دویمه طریقه عمومي انشاءالله چې تاسو یو څه اندازه د جذر مربع په پیدا کولو باندې پوه شوي وای یو بل مثال ته دقت وکړئ ویل دي د 625 جذر مربع پیدا کړئ دریم مثال ده د 625 جذر مربع پیدا کړئ د 625 جذر مربع پیدا کولو دپاره که وغواړو په لومړۍ طریقه پیدا کو عدد تجزیه کوو په دې ډول دقت کوئ 625 باید تجزیه کړلی شي 625 باید تجزیه کړلی شي بالکل هم صحیح ده 625 625 که چیرې وګورو پر 2 وړ نه ده ځکه یویزي داسې عدد نه ده چې پر 2 باندې د 20 وړ وي بل پر 3 باندې د ارقامو مجموعه نه ویشل کېږي که چیرې پر 5 باندې وشو دقت کوئ 1 ضرب 5 15 کېږي شپږ کې یو بقي پاتې کېږي یو له 2 سره یو ځای کوو چې 12 شي 12 بیا هم نه ویشل کېږي 10 ویشل کېږي 2 15 10 کېږي دلته 2 بقي پاتې وو 2 له 5 سره یو ځای کوو 15 15 مساوي کېږي 15 سره بالکل هم په 15 د 20 وړ ده که چیرې 15 باندې همدا 115 وشو په 15 باندې د 20 وړ دي نو مساوي کېږي 12 که پر 15 وشو نه ویشل کېږي لیکن 10 ویشل کېږي 10 که وشو له 2 سره مساوي کېږي 2 بقي پاتې کېږي 2 له 5 سره یو ځای کوو 15 که پر 15 وشو مساوي کېږي 115 که پر 15 شو مساوي کېږي له 5 سره بیا هم پر 15 د 20 وړ دی چې 15 سره مساوي کېږي که پر 15 باندې وشو له 1 سره مساوي کېږي نو د هر 2 عدد څخه یو عدد اخلو د هر 2 عدد څخه یو عدد اخلو د لومړی 15 څخه هم یو 15 او د دویم څخه هم په خپلو کې ضربو حاصل کېږي 25 همدغه 25 د جذر قیمت ده همدغه 25 د جذر قیمت ده که چیرې وغواړو په دویمه طریقه باندې پیدا کو په دې ډول پیدا کولی شو دقت کوئ همدغه 625 ته لومړی 2 دوهنې جدا کوو یوازې شپږ دي د شپږو دپاره داسې عدد پیدا کوو چې خپلو کې ضرب کو باید شپږ لاسته راکړي که شپږ نه وي نږدې شپږو ته عدد لاسته راکړي که 3 ضرب کو 3 9 کېږي که یو ضرب کو یو کېږي که 2 ضرب کو 4 کېږي 2 ضرب 2 4 کېږي که شپږو څخه 4 ته پرېږدو 2 کېږي یعنې 2 سره مساوي کېږي 25 به هم په ترتیب سره لاندې راوړو همدغه 2 به 2 چنده شي 2 به 2 چنده شي مساوي به شي له 4 سره که چیرې د دې دپاره 15 ضرب کو 15 کې 15 2 بقي 15 4 شال کېږي شال 2 مساوي کېږي له 20 سره
بالکل هم مساوي صحیح کېږي، یعنې تفریق حاصلې 0 کېږي. همدغه 25 د جذر قیمت سره مساوي ده. انشاءالله چې تاسو به د جذر مربع له پیدا کولو سره اشنا شوي وای. موږ په تیرو درسونو کې هم یادونه کړې وه که چیرې ولرو 2 مربع موږ ویلو چې مساوي ده 1.1 سره 1.1 سره مساوي ده. دا څه ډول مساوي ده 1.1 سره. دا د تجزیه په طریقه باندې په اسانۍ سره هم پیدا کولی شو او دغه د عمومي طریقه په عمومي طریقه سره په اسانۍ سره پیدا کولی شو. همدغه که چیرې په عمومي طریقه کې ولیکو په دې ډول دقت کوئ 2 په عمومي طریقه کې که چیرې ولیکو په دې ډول کولی شو پیدا کو. د 2 لپاره یو داسې عادت پیدا کو چې ضرب کو په خپلو کې یا مساوي له 2 یا نږدې 2 سره شي. چا عبارت له 1 سره ده که چیرې 1 ضرب 1 کو 1 سره مساوي کېږي 2 څخه 1 تفریق کو له 1 سره مساوي کېږي. همدا عادت که چیرې وغواړو یعنې یو نور هم ساده کو نو د دې لپاره باید دلته 1 اضافه کو په مقابل کې 2 صفره اضافه کو. دغه دوباره 2 چنده کېږي. داسې عادت باید په خپلو کې ضرب شي چې ترڅو ضرب کو نږدې همدا عادت شي چې عبارت 4 څه ده 4 ضرب 4 14 کې شپږ یو بکی 4 ضرب 2 له 8 سره مساوي کېږي. که چیرې تفریق کو 4 څخه شپږ اتیا نو مساوي کېږي له 14 سره د دې ساده کول دپاره بیا هم باید موږ په ترتیب سره 2 صفره اضافه کو او دلته که چیرې یو ضرب 1 کو یعنې دغه 2 په خپل حال باندې لیکل کېږي 4 به 2 چنده شي 1 ضرب 1 کو 1 کېږي په ترتیب سره 1 ضرب 8 کېږي او 1 ضرب 2 کېږي. یعنې په دې ډول کولی شو نو دې عادت حاصل لاسته راوړو. که چیرې نور مخکې لاړ شو په همدې ډول نور هم مخکې ځي خو موږ وایو چې 2 مربع تقریبا مساوي 1.1 سره ده. یو بل مهم چې هغه 3 مربع ده په هغې باندې هم تاسو باید پوه شئ. 3 مربع موږ ویلو چې 3 مربع مساوي کېږي 1.9. 3 مربع مساوي کېږي 1.9. دا چې څه ډول مساوي کېږي 1.9 سره همدغه نننۍ طریقه باندې زده کوو چې موږ او تاسې زده کړله عمومي طریقه بلل کېږي. دقت کوئ د دې لپاره باید چې لومړی داسې عادت پیدا کو ترڅو چې خپلو کې ضرب کو مساوي یا تقریبا مساوي شي. عادت عبارت لیو څخه ده. ولې لیو څخه ده؟ که چیرې 2 ضرب کو ضرب حاصلي 4 کېږي 4 له 3 څخه زیات دي نو موږ ځکه وایو 1 ضرب 1 مساوي کېږي له 1 سره 3 منفي 1 مساوي کېږي له 2 سره. دویم ځل دپاره دا عدد باید 2 چنده کړلی شي او په مقابل کې 2 نه ویشل کېږي نو باید موږ 1.2 صفره په ترتیب سره اضافه کړو. دویم عدد چې باید ضرب کو عبارت له او څخه ده. په دې ډول دقت کوئ 2 ضرب 2 نه څلوېښت کېږي نه څلوېښتو کې مو نه 4 به کېږي 2 ضرب 2 14 ضرب 2 مساوي کېږي له 18 سره. یعنې په دې ډول ساده کولی شو. که چیرې 200 څخه تفریق 1.9 کو بل عدد لاسته راځي که داسې مخکې ځو نور هم ساده کېږي خو موږ وایو چې 3 مربع تقریبا مساوي کېږي 1.9 سره. انشاءالله د دې په اړه به یو څه اندازه پوه شوي وای. یو بل عادت
چې مهمه ده د هغې پیژندګلوي عبارت د له 5 څخه موږ وایو چې 5 مربع تقریبا مساوي کېږي 2.2 که چیرې پیدا کو په عمومي طریقه په دې ډول پیدا کېږي دقت کوئ که چیرې په عمومي طریقه باندې پیدا کو په دې ډول پیدا کېږي 5 دپاره باید داسې عادت پیدا کو تر څو چې خپلو کې ضرب کو باید 5 سره مساوي شي که چیرې له 5 سره نه مساوي کي یو څه اندازه باید نږدې 5 ته چا عبارت له 2 څخه ده 2 څلور کېږي که 5 څخه څلور تفریق کو یو سره مساوي کېږي دا چې یو عادت کوچنی ده دې لپاره باید 2 صفر ورکو او په مقابل کې صورت کې یو اشاریه ولیکو 2 به 2 چند شي څلور سره به مساوي شي نو بعد چې 2 ضرب کړل شي 2 څلور کېږي 2 څلور اتو سره مساوي کېږي که چیرې نور مخکې لاړ شو نور هم ساده کېږي خو موږ وایو 5 جذر مربع تقریبا مساوي کېږي 2.2 سره انشاءالله تاسو به د جذر مربع سره یو څه اندازه آشنا شوي وای یو بل مهم مثالو کچېرې داسې وي چې اشاري اعداد وي اشاري اعداد څه ډول کولی شو پیدا کو دقت کوئ د اشاري اعداد دپاره کره کړل شوي 18.15 وایي جذر مربع پیدا کوي دا یو اشاري اعداد ده د اشاري اعداد جذر مربع پیدا کولو دپاره باید موږ او تاسې د عمومي طریقې څخه ګټه واخلو په دې ډول دقت کوئ حاصل د دې جذر چې مساوي د له 4.1 سره دا څه ډول پیدا شوه ده په نننی درس کې به انشاءالله زده کو راځو لومړی عدد لیکو 18.15 دو خانه که کټ کو نو 15 کېږي 18 دپاره باید داسې عدد پیدا کو چې یا نږدې عدد دی ته وي یا څه اندازه کوچنی وي که چیرې 3 ضرب 3 کو 9 کېږي که چیرې 15 ضرب 15 کو مساوي کېږي له 15 سره که 4 ضرب 4 کو نو دا نږدې عدد ده 4 ضرب 4 14 کېږي 2 بکی پاتې کېږي که چیرې تفریق کو همدغه 15 هم په ترتیب سره لاندې راځي اشاریه هم باید صورت ته یو وړلی شي همدا عدد که لاندې راوړو 2 چنده کېږي دا په یاد در سره ولرئ یو ځل چې عدد 2 چنده کو که نور ښکته همدا عدد ویوړل شي بیا نه 2 چنده کېږي هر عدد یو ځل 2 چنده کېږي د دې لپاره باید داسې عدد پیدا کو تر څو چې ضرب کو باید نږدې یا له دې څخه یو څه اندازه کوچنی که 2 ضرب 2 کو نو 2 څلور کېږي 2 ته 14 کېږي یعنې کوچنی ده دا عدد که چیرې 3 ضرب کو دقت وکړئ 3 ضرب 3 نو مساوي کېږي 9 3 ضرب 8 مساوي کېږي له 24 سره نو یو څه اندازه نږدې د عددو 5 څخه نه تفریق کېږي یو له 6 څخه ورکوو چې 15 شي 15 څخه نه تفریق خو 6 سره مساوي کېږي باقي دلته 15 پاتې 5 نه که 4 تفریق یو باقي پاتې کېږي 2 نه که 2 تفریق 0 باقي پاتې کېږي نو د دې ساده کولو دپاره 8 په خپل حال باندې لیکو 6 2 چنده کوو 3 2 چنده کوو چې 6 څخه عبارت دي او موږ او تاسې باید دې دپاره 2 صفر اضافه کو تر څو یو څه اندازه نور هم کوچنی شي که چیرې 2 کې ضرب کو 2 ضرب 2 مساوي کېږي له 12 سره 12 کې 2 یو باقي 2 ضرب 8 مساوي کېږي 14 یو ولس یعنی عدد لوی کېږي نو باید په یو کې ضرب کړلی شي په یو کې ضرب کړلی شي یو ضرب یو مساوي کېږي له یو سره یو ضرب 6 کېږي
یو ضرب اته مساوي کیږي ل اتو سره. که چیرې تفریق کو نور عادات هم مخکې ځي نو موږ وایو د دې جذر قیمت مساوي ده تقریبا 4.1. په دې ډول کولی شو د یو اشاري عدد جذر پیدا کو. که چیرې داسې وي سوال یعنی اشاري برخه کې صفرونه وي څه ډول پیدا کیږي دقت کوئ. اشاري برخه کې صفرونه وي څه ډول پیدا کولی شو. که چیرې ولرو 0.009 جذر مربع دا څه ډول پیدا کیږي. د دې پیدا کولو ته دقت کوئ. دې قیمت مساوي ده 0.03. دا چې ولې مساوي ده 0.03 سره په عمومي طریقه کې پیدا کولای شو. په دې ډول دقت کوئ. د صفر دپاره باید صفر ضرب کړل شي چې صفر کیږي. صفر څخه صفر تفریق کو بیا هم صفر سره مساوي کیږي. اشاریه په ترتیب مخکې وړو دوه هنې لاندې راوړو. د دې دوه لپاره که چیرې دا دلته راوړو صفر که دوه چنده شي بیا هم د صفر سره مساوي ده. صفر که دوه لاندې راوړو بیا که صفر ضرب کو یعنی صفر ضربي صفر کی صفر ضربي صفر کی. که صفر ځا صفر تفریق کو بیا هم له صفر سره مساوي کی. یوازې نه باقي پاتې دي. په ترتیب سره مو دوه خانې تفریق جدا کړي وي. لومړی دویمه یعنی 0.9 صفر او نه باقي پاتې دي. که چیرې دې دپاره یو بل عدد ضرب کو فرض کړئ د صفر بیا په خپله صفر که دوه چنده کو هم دا صفر بیا هم صفر کېږي. که درې ضرب کو درې ضربې درې نهه کېږي. صفر ضربې صفر صفر درې ضربې صفر صفر درې ضربې صفر بیا هم صفر کېږي. حاصل صفر لاسته راځي. نو موږ ځکه وایو چې مساوي ده 0.03 یعنی جواب په دې ډول ده. انشاءالله چې تاسو به د جذر مربع اوس په تفصیل سره زده کړي وي او ډیر اسانه درځي. فقط تجزیه باید تاسو د دې لپاره زده وي. که چیرې داسې وي چې د جذر درجه له 2 څخه زیاته وي بیا یې څه ډول پیدا کولی شو دې ته دقت کوئ. یو سوال په دې کې درته حلوم چې مساوي ده 14 یعنې 14 که چیرې دا مکعبي په دې ډول د دې جذر څه ډول پیدا کیږي. همدغه عدد باید تجزیه کړلی شي. عدد باید په ترتیب سره تجزیه کړلی شي. دا عدد په وې نه په دوو په درو په څلور نشل کې په 11 که وویشو نو مساوي کیږي 1421. که چیرې پر 11 وویشو نو مساوي کیږي 121. همدغه 121 که پر 11 وویشو له 11 سره مساوي کیږي. که پر 11 وویشو مساوي کیږي له 1 سره. دا چې د جذر درجه 3 ده د جذر درجه 3 ده